مارکیټ خراب دی اړه مې وچاو د خرڅ نه کېږي سړیا هلکه دا سور ګاډی را روان دی انشاءالله کاره خان دی دا توت خوره که یاد دی واو کاره خان دی سټایل نه پته لګي ټوله ښکرۍ به رانه اخلي انشاءالله ښه انشاءالله ښکرۍ به بیا خرڅوم د خیر سره ټوله پینډه او چرګوټي وغوښه مسواک باندې مسواک چنګم دی جی چنګم دی اوریجنل چنګم دی نیکسټ چنګم نیکسټ خانو جی کپلو مال دی دا څه کوي جی کوم دا شالي دی جی کابل نه راغلی کابل نه جی کپلو والے چنګم خان جی دا مسواکونه دي خان جی دا دې سپیډي مال لره کا شریعت زما دا خله ده کړه کوړه دان دې لیک صبر وکي یا دا چې نه څه څه کنه اوریجنل دا مېدان جی الله خدای پاکه دا وخت الکه خبره خوښه یار الکه ته خبره پوي الکه څه سره راوته څوک دا خبره پوي کا ولا دا که سړی نیول غواړي الکه سړی ونی چې اے څه خوښي وېږي هغه یار دې کسان نه مخلاص کې یار ورکشي ما دا یو چنګم دی الکه ځکه زه کنه خدایم په الوا ماړه کوي زه کنه تاسو مصیبت دی یاره خان دا زما چنګم را کوم یاره منیجر صاحب الله دې سره خو وکړي یار چې دې مخلوق نه اخلاص کړم اے دا سور کلټس میرا وځ ته موبایل بدل کې واشه کوي سم ده اوف 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 بلا و بچو سره نو یار ونی وسره دی خانو دې مسواک پیسې ما شراکي دا والی جی مسواک ځه شابه زما کاګو چنګم 200 روپے کېږي تاسو 50 راکړئ دا والی جی زګینی منیجر صاحب ته مې دولت دی پیوام دا یو والی بل هغه ته ماشومان الګا ځګه زماغه سیمپل دی جوړی چا قولې دی کنه سیمپل ستا نشته جوړې تر پاسه تعالی سیمپل درکم راشه دسی شا دسی ټیټ شا خوشي بچیا نو بریک پکې سره پاره دی استاد لګه کوم ته اسکه استاد نو ته یو سکند مزال وکم او درې سپېړې دنګې سپیړو خبره نه عقل درته خیم عقلو دا عقل په والو باندې نه کېږي و پسې رندو دې ګاډي پسې رندو وای اشاره ونه کوه لرشاله کا خوشا ونه کوي اشاره دا اکسیلیټر پریدا وای ایونه ما اجي صاحب دی خوښه دا ته څه کې دی خوښه دا لکه شیشه پاتې ګاړه مانه قسم دې دا ما غل رالو بمپر دې ما چو دا خو زغر کو تبا کړه استاد دا مګ دا بس علي خو منګه لاس کنه کته شل راکې که 1.5 راکې که 50 راکې دا خو چې ځوستانه یادوم د ګاډي باندې بل 100 روپے راځي دا بمپر او دا به بس را به شي پیره به دغه 2000 روپې راځي کم از کم 3 سالو پورې 2000 بس راځه ولې ګاډي ته خېږه دا ما پلار ور کوي څنګه خېجا اے کاکا خبره واوره کنه دغه دا ما خو نه مات کړی تا مات کو کنه بیٹے شنه ګاډي ته سٹارټ پشي کړو نه سٹارټ کیږي سو کومه اشاره راکړه دا پاسا ډاکټر ته رینګو کا راشه دلتا دا کس ونه تکي نشي سٹارټ شو بنديږي بیا بنديږي سو کومه یاره باندې مله څنګه باندې ولې په بل ګوري زه ما لا کاټره یو تکي برا امین گواه اتل گواه عبدالحق گواه په اسلام کې څلور گواهان دي باندې نشه زه له 10 گواهان در کوم د 500 روپیا مې در په دې مخ درشتي درکړې مې دي قسم درته په خونه یې کوم جاخې کې
شرمول کې الله پناه مې لګي نغد راکې اره کا سټینګ بوتل نشکله د دماغ کار کې ډاکټر لنا الله پناه مې لګي نغد روپے راکې الله دې معاف کړه الله دې چټي په چټي جنتی کا الله دې معاف کړي واس مکوا په توتی کې په غلاره کې چې څنګه راکړ شوې هغه څنګه کوڅه چې په موټر سایکل باندې روان وي ما ته وې ملګری دا الله پناه مې ګردو کې مسله ده جی ګردې مې وچې شوې قسم در الله دې چټي په چټي جنتی کا ګردو مسله مې ده جی ګرده مې وچه ده جی بالکل بنه برداشت کیږي خدای بروجي مې نه سم ماته مسله ده گواهان ده مې کوم چې دا غوي لګي لګي امداد را سره وړي ملګری لګي امداد را سره وړي واړه واړه مولا پلان دې واړه دې وکړه په جاخه کې کیږي په کلان جواب وکړه زره پیسې مې درکړي دا خلک دلته ولاړ دي دماغ وړه را کړه نشته جی دا خلک به وسوي دا جنجال یا جوار وړو خوري وختي نشنه شو خپل لار منځله تاسو خدای ته مازګه د لخاوي جی بھائی دماغ مسله مې تری خیرانه لړکړه دی ورته په نشته جی دا دماغ مسخه یار ته یار موږ معاف کړه بس لګي نغد راکې زما کار بوشي تاسو به خپل کې چیر کوي په طریقه ته ویم د دې کلی خان ګوټه مال جی راکې لګي لګي امداد دماغ لا ډېر مخابه کوو دا کسانو ته واس کوم جی بالکل تبا به راځي بالکل خان کلی خان سو پیری دا جی دا په ماته شوی دی په کې راوړل لګولې ماته شوی دا مال جی راکې دا الله دې خوشاله کا الله دې جنتونه درکې الله دې خپل صالح مو قرآن خان دې ډېر مننه جی مهرباني د څه نه نه ادا کې د روپۍ در چوانه درکړې چې ته پکې راځه مننه نه ادا کې خیر دی کنه ولې یاله پیسې مې درکړې دا کې ما کوله کا ما قرآن اخره تا چې غل دا 500 ورکو تا مال ولې نه راکو 500 ورکو تیش کې رالی هغه 500 ته راواله منډه یو 10 روپۍ ولا ورکا هغه راځي بابا لکه دا هوتا دا چټه ولګوله خو ظالم په ماشومان ورا پرې وځي دا من دا د هغه سیټ ته کا دا زم را پاک کې لګ اشټرینګ والا مم راشي لاله السلام علیکم وعلیکم سلام لاله یو 500 روپے راکې بریانې له مړ یو خطا نه تنگ شوم بابا خزی راځي او 500 راکاو چاول خورم د کار روزګار نه او کله 100 کله 100 سبې کې بریانی به خورم بریانی په 200 پلیټ دی 200 روپۍ والا او کار روزګار نه نشته زیو راځي دا غزه راغون کټور پاکي کا په 500 نه کیږي په 200 روپۍ پلیټ دی په هر ځای کې دا والا زاز کار روزګار دی نشته او 500 راکاو 600 راکا شابه ولکه یې خوراجه شیخه کنه سسدي الو وخره دال کدو سره د شکارو کا الو دال کدو پیپر ساګ دا یو شم راوړه یو پولاو راوړه ماستو سره راوړه ښا څنګه سټاپ دی یار راوړه پیپر د سره راوړه ښا لاس پاکول بسم الله وعلى برکت الله خان جی السلام علیکم وعلیکم سلام خان جی سوال درته کوم یو 50 راکه سخت ضرورت مې د بجلی بل پس راغله د سره مې صدرک نه لګي دا خله کدی لګا خوا کانو خبر وسوایا وېما یو 50 راسه کم د بجلی بل پس راغله ده نو تاسو یاره دومره بجلی استعمالوي 50 راکه دی خو مونږ خو ته تارونه مشلولې دي دا والا زاده باس مسه وکاو ځه السلام علیکم کېده جی کېده وعلیکم السلام رانا راکتا لا زرا زرا پاره دعا به تکوم یله کته مزدوري ولې نه کې یار ته غټ سړی یار لکه فلسطین کې کور را پرېوته ډېر زیات خپيو جی نو فلسطین کې کور را پروت سستا خونه دی را پروت نو موږ سره خپيو نه کړه 50 راکا بس دا والا الله دې خوشاله کا الوا مالکا لکا السلام علیکم یو 50 راکه غریب یم واړه ماشومان مې په ماته ورات پکې الله پناه بر په ماته شوی دا بس مکه نو چې پجړه کېګم ته بس غلې چدا الله پناه مر دا والا ځه
السلام علیکم وعلیکم سلام کې به دونه بس به وکړو په جیب کې ما 15 کاله قید را باندې وخت اوف اوف 3 کاله مې تیر کړ سوالګر نه یم خو پیسې راله راکړه دغه روټۍ په خپل مدغه د بازار کې ډېر سخت وګیا شوی پس والګر نه څه به وکړو یار دا والا دا خو ته مال انسلټ کوې ته پکې لا تالیختی बना खराब है पैसे कम घटा उसी से खर्चा دا 200 روپۍ دي دا والا نصیحت دی بل د خلکو سره ډېره گزاره کی لکه دا گزارې نه ډېر پیسې زیات خو یار ما چاله ورکړې یار پیسې نشته شاګول نه 1500 روپۍ واغشتي لا صحیح وسوج 1500 وسوج جی جی دې سره پیسې نشته چې دا بل جی دغه منیجر صاحب پیسې را سره وي او دغه سوالګری را له اوس بس پیسې مې ویل ورکړې خې دغه ما نیاز مې روړ دی نیاز دا دې وټه صحیح دا دې کاروبار په دې کې زنه نیاز پیژنم نه ګل جان پیژنم او نه بل څوک پیژنم دا د بزنس خبرې دی وروره پیسې روباسه دماغ را لمخه تا خو داسې نخرې کولې ما وې که د اسلام آباد خان صاحب راغلی دی سلاد راوړه هلکه چکني راوړه د دې علاج ماله راځي ټیک ټیک ته کېنه بیا قرض را پسې خدای ګور راوړل راځي داسې راځه شیخ خدای ګور غل نه ما اوري ما ته پته چې غل نه الله دې تا نه غل کوي او الله دې تا نه غل کوي ښه راځه پاسه زویا ترا پاسه زویا ښه ښایسته مخ لاس وینځه کپړې بدلې که استري کړې واغونده او هلته سیټ ته کښېنه ښه هلته کښېنه ځه ته ستا چوټي شوه ښه ځه خدای ګور را به وړم لوښي وینځه لوښي د نیاز رور یم کنه نیاز نه پیژنم واوړه کښېنه خدای م غرق کې سوالګرو ټول به وینځي هلکه راوړه هغه نور هغه پروني لوښي م راوړه جی پر راوړه پلیټونه راوړه جارو م راوړه دا اوټونه م صفا کړي ملګري خو 200 روپۍ دې دلې بیا راوړه دغه راوړه زوی راوړه دا چمچ چا دلته ږدري راکه دا والا وینځه پیدا لوخي نخرې دونه ډېرې نخرې کولې اوس چې کم دې پیسې وسره بیغمه الله بخیر ته د سماجه سره ټي خدای دې غرق نه شاباش هوا نور لوغي خو نشته چینک هم راوړه چینک هم دې پتیله کې لږې اوبه واچوه دام لږ وینځه ملګري یو نصیحت درته وکړم ورګه وروسته به وکړې دا اول دا لوښي وینځه که نه ته دې خوښه شوې تا وینځي تا وینځي ملګري کور کې خو به یې څه ګاډی ماډی نه څاروي ماروي هم راوړی وبشي انشاءالله د ماښامه پورې به ته کار کوې خیر څه مسله نشته موږ ته ښه کار ټیر نور څه خو نشته که نه ښه دا وینځه بس بیا به خبرې کوو جی ښه وراکې کوي او پیسې نه راوړي خدای م غرقه سوالګرو